السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د دربرګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بونیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. منګه په عمومي توګه باندې د خپل حکمرانانو نه دومره زیات توقعات وابسته کړي چې زمونږ دا خیال وي چې زمونږ تقدیرونه به هم زمونږ حکمرانان بدلوي. حکمرانان څوک دي، د دې حقیقت او اصلیت څه دی، نو د دې پیژنګلو زمونږ سره دوو د سترګو خاوندانو کړې ده او هغې کې یو دی حضرت علامه محمد اقبال رحمت الله علیه او دویم دی حضرت غنی خان رحمت الله علیه. نو راځئ چې وړاندې د علامه اقبال صاحب کلام واورو، کوم چې هغې د ګدایي یعنی د چړمارۍ په نوم باندې لیکلی دی، او بیا به د غنی خان کلام اورو چې هغوی د حکمران کم اړخونه موږ ته ښایي. علامه صاحب خبره کوي چې میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا. میں کدا چې کوم ځای شراب څکل شي هغې ته ویلی شي رن، چې څوک شراب څکي یعنی شرابي ته رن ویلی شي، زیرک سمجدار او پویه انسان ته ویلی شي. نو علامه صاحب وایي چې په میکده کې یو ډیر سمجدار شرابي ماته یو ورځ دا خبره وکړله او څه وی چې ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، زمونږ د ښار د بادشاه چې دی یا زمونږ د وطن د حکمران او بادشاه چې دی دا ډیر بے حیا او بے شرمه چړمار دی. میکده زما عزتمندو د تصوف په ژبه کې هغې جماعت ته ویلی شي څوک چې په الله سبحانه وتعالی باندې مین وي، او رن یعنی شرابي هغه انسان ته ویلی شي د چا په زړه کې چې فقط د الله مینه پرته وي. نو علامه صاحب وي چې د الله والا د جماعت نه یو ډیر لوی الله والا چې ډیر زیات پوه و ماته دا خبره وکړه چې یاره زمونږ د وطن د بادشاه دا خو ډیر بې حیا او بې شرمه چړمار دی. چړمار څه ته وایي؟ څوک چې چړ کوي. تاسو به یې نه چې په دې لارو کوڅو کې چې څوک دا چړ کوي خیر غواړي، نو دوی ته که څوک وایي چې یاره ما معاف که، نو دوی لاړ شي بل طرف ته، بل چاله لاړ شي، تنګی دی نه. خو د دارین صاحب وایي چې زمونږ د وطن بادشاه چې دی دومره بې شرم او بې حیا دی چې ده ته که څوک وایي چې ما معاف که، نو معاف کوي نه، تر څو پورې چې ده ترې څه اغوستی نی. تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے. بے کلاہی وایي سرتور سړی ته، یعنی ده ته چې دا تاج چا په سر کړی دی نو دا د چا سرتوری ده ته دا تاج په سر کړی دی. ده چې دا کوم تاج په سر ایښی دی نو دا یې ځکه ایښی دی چې ده په دې وطن کې نور خلق سرتور کړل. د ډیرو خلقو په سرونو باندې تاجونه وو د عزتونو او د مشرۍ، د هغوی د سرونو نه تاجونه راواغستل او خپل سر باندې ته یو تاج جوړ کو. کس کی عریانی نے بخشی ہے اسے زرین قبا، او د چا لغړتوب او بربنډتوب ده ته دا قیمتي لباس اغوستولی دی. تاسو وینئ د بادشاهانو لباسونه ډیر ښایسته وي، ډیر ګران او قیمتي وي، پړقېدونکي وي. نو علامه صاحب وایي چې ما ته رین دا خبره وکړله چې ده چې دا کم قیمتي لباس اغوستی دی نو دا یې ځکه اغوستی دی چې د وطن خلق یې بربنډ کړه، لغړ کړه، یعنی د دومره ولوټل د خپل وطن خلق چې هغوی سره د خپل تن د پټولو څه پاتې نه شو، چې څه سره و هغه یې دله ورکړو، هغه یې ځان بربنډ پاتې کړو او د قیمتي لباس اغوستل شروع کړو. اس کے آب لالگوں کی خون دهقان سے کشید. د ده دا شراب چې د کوم بوټي نه جوړ شوي دي نو هغه انګور، یعنی شراب اکثر د انګور د بوټي نه جوړیږي، نو دا د هغې انګورو د بوټو نه جوړ شوي کوم ته چې اوبه ورکړی کیږي، بلکې دا د هغې بوټو نه دا شراب اغوستل شوي دي چاته چې دهقانانو خپلې وینې د اوبو په طور باندې ورکړي. یعنی مقصد دا دی چې د بادشاه په لاس کې چې کومه پیاله ده او پای کې چې کوم شراب دي نو دا شراب نه دي، دا د دهقانانو وینې دي. علامه صاحب چونکې د زړې زمانې دی او په دغه وخت کې صنعت ډیره ترقي نه وکړې او عمومي توګه باندې په ټوله دنیا باندې زراعت و، نو بادشاهانو به په ځمکو باندې او په دهقانانو باندې ټیکس لګو او په هغوی باندې به یې ظلم کو، د هغو هغه وینې او د هغو خولې به یې څکلې. نو علامه صاحب څه وی چې د ده دا شراب څه دي، دا د دهقانانو کسان چې ورته وایي دا د هغوی وینې دي. تیرے میرے قید کی مٹی ہے اس کی کیمیا.
او زما او ستا دا پټي چې دي نو تاسو وګورئ د زمیندارو او د خانانو دا پټي دا دهقانانو به پخوا اړولې. اوس خو دهقاني هغه سیستم ختم شو د کسانۍ هغه، اوس هم کیدای شي په پنجاب او په نور علاقو کې نو د زمیندارو پټي چې به چا کرل هغه به دهقانان وو. نو ځکه دی وایي چې زمونږ چې د پټو کم دهقانان دي د هغو وینه دي وڅکلې د شرابو په شکل کې، او زما او ستا د پټو د خاورې چې دي دا د بادشاه څه دي، دا د بادشاه سره زر دي، کیمیا سرو زرو ته وایي. زمونږ پټی دی او زما او ستا پټي چې کومه خاوره لري نو دا خاوره د هغه دپاره څه ده، د هغه دپاره سره زر دي. یعنی دا چې کوم فصل کوي په دې فصل باندې بادشاه ټیکس لګولی دی، غونډه ټیکس دی، او دغه ټیکس زی د بادشاه خزانې ډکوي. نو څه شو، دا خاوره د هغه دپاره سره زر شو. اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی. د په دې نعمت خانه کې یعنی د په دې محل کې او په دې ماڼۍ کې چې څومره هم څیزونه دي دا ټول د نورو خلقو نه غوښتلي دي. دا د پخپله نه دی اغوستي، نه خپل محنت کړی دی، نه ځان ستړی کړی دی، نه خواري کړې ده، بلکې دا چې سم تاته د په دې محل کې او په ماڼۍ کې په نظر راځي نو دا د خلقو نه غوښتلي دي. دینے والا کون ہے، دا ورکوونکي څوک دي. مرد غریب و بے نوا، غریبانان خلق او بے نوا خلق، بے وسه خلق چې څوک غږ نشي کولی هغې ته بې نوا ویلی شي. نو د چې خپل محل د قیمتي ساز و سامان نه ډک کړی دی دا د خلقو نه غوښتلي دي، او هغه څوک دي، هغه غریبانان او بې غږه بې څوکه خلق. یعنی چې څوک د خبرې خاوند دی، څوک ځان ته سوی، څوک جرنیل دی، څوک د جرنل چې دی هغه رشته دار دی، څوک وزیر دی، څوک د وزیر خاندان دی، هغو ته دی غږ نشي کولی. خو چې چرته غریب دی او بے څوکه دی او بے غږه دی نو دی لوټي. مانگنے والا گدا ہے صدقه مانگے یا خراج. بیا علامه صاحب وایي چې رین صاحب ماته دا خبره وکړه چې څوک هم غوښتل کوي، دا فقیر دی، د ملنګ دی، د چړمار دی، دی کو صدقه غواړي. یعنی په لارو کوڅو کې تاسو ګورئ نو دا چړمار چړ غواړي د صدقې په نوم باندې، نو دم ګدا دی، فقیر دی، ملنګ دی او چړمار دی. او دا بادشاهان حکمران دی ټیکس خراج ټیکس ته ویلی شي، دی ټیکس غواړي نو محصول ورته هم ویلی شي. نو کو ټیکس غونډی او کوئی چړ غونډی، دا دواړه یعنی په دې لارو کوڅو کې چې دا چړ غواړي دا هم ګدا دی، او دا چې ټیکس ټولی د لښکرو په زور باندې دا هم چړمار دی. کوئی مانے یا نہ مانے میر سلطان سب گدا. کو څوک دا خبره مني او که نه مني، خو دا بادشاهان او دا سرداران، دا گورنران، دا وزیران، دا جرنیلان، دا ټول چړمار دي. اوس زما عزتمندو موږ د دې خلقو نه دا تمه کوو چې زموږ تقدیر به هم دی بدلی. ټیک ته تقدیر دی بدل کړي، خو څه چل وشي د زوال نه ترقي موږ ونه مومو، بلکې د ترقۍ نه موږ زوال ومومو. مخکې د تلو نه څه چل وشي موږ په شا راشو. یعنی د بلندۍ نه پستی نصیب شي، خو د پستۍ نه بلندي نه نصیب کیږي. د مالدارۍ نه غریب شي انسان، خو د غریب نه مالدار کېده نشته دی. ولې؟ ځکه چې دا حرامیان چې دي، دا ذلیلان، دا بادشاهیان، دا حکمرانه طبقه، دا اشرافیه، دا پخپله ډاکوان دي، چړمار دي. او مونږ ورته په کم نظر ګورو، مونږ وایو دی به بس د ده نه به زمونږ د وطن تقدیر بدل شي، او دی چې بس دته 15 کاله ورکړي او دته 10 کاله میلاو شي نو ماشاءالله زمونږ وطن به د کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي، او به یې مونږ به په سرو سپینو کې بیا لوبې کوو. دا زمونږ خیالات وي. خو د الله والا ته د دې حقیقت څنګه ښکاري؟ اوس راځئ چې غني خان د حکمرانانو او د بادشاهانو کم اړخ موږ ته ښایي. نو غني خان وایي چې یو نظم دی هغه لیکلی دی د بادشاه په نوم باندې، باچا چې ورته وایي.
نو په دغه نظم کې د په خپل یو ځای کې وایي چې رب ماله کو دې راکړه بادشاهي د کل جهان زه به وغورځم له کوره لکه سوټي په ډیران. غني خان الله د بادشاهي دپاره پیدا کړی و، خو دی وی چې نه نه کو ما بادشاه جوړی او دا بادشاهي د ټولې دنیا دا نه چې زمونږ د سیمې نه د ټولې دنیا بادشاهت کو دیم راکو زه به لکه د سوټو په شان له غولو په شان په ډیران باندې وغورځوم. نو بیا ورته په اخر کې وایي چې بادشاهي هغوی له ورکړه چې زغملی شي زور، چې په لاس لکه قصاب وي، په خصلت لکه منګور. یا الله بادشاهي هغه انسان له ورکړه چې هغه د بادشاهي زور زغملی شي. د بادشاهي زور څه شی دی چې دی په لاس د قصاب په شان، د لاس د قصاب په شان. قصاب څه چل کوي، د څاروي حلال کړي او بیا د هغه وجود چې دی کیمه کې ټوکړي ټوکړي کی د غوښه او هډوکې بالکل په یو ګزار باندې وي. نو د چا لاس چې د قصاب په شاني ترس پکې نه، د چا د وجود په ټوکړې کولو کې، نو هغه له بادشاهي ورکړه. او په خصلت یعنی خوی چې دی د مار په شاني، مار څه خصلتي دی، هر چاله ټک ورکوي، د زهر خوری، د بل له نقصان ورکوي. نو غني خان وایي چې د بادشاهي د تاج چې دی که نه، دا تخت د هغې خلقو له ورکړه چې د خوی د مار په شاني او لاس د قصاب په شان وي، چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د رور د وینې هم ازمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې. بیا دی څه چل کوي په دې کې دومره درندګي چې دی د خپل ځان دپاره د خپل تخت او د بادشاهۍ دپاره خپل رور هم حلالوي. تاسو به په تاریخونو کې لوستي او اورئ به چې څومره بادشاهانو خپل پلرونه او خپل ورونه او خپل زامن حلال کړي دي. نو چې داسې انسان له بادشاهي ورکړه چې هغه خپل ځان ته خپل رور قربانوي چې به یې مړې کوي. او د غریب د غوښو دا پینې چې دي خوړی هم شي، یعنې دی د غریب غوښې خوړی هم شي، خوړل ځان له یو خبره ده، یو کار دی، او بیا هضمول دا ځان له یو کار دی. نو چې دومره زورور دومره درنده یي چې دی د غریب غوښې خوړلی هم شي، هضمولی هم شي. تاج وړلی هغه سر شي چې وجل لکه وباکه. او تاج کم سر وړلی شي چې دی د وبا، یعنی دا وبا هغه بیماري ته وایي چې قتل عام کوي، چې راشي الله دین ساتي، هغه سم داسې څنګه چې دا تیزه سیلی او باران راشي او ګلی راشي او دی د غنمو دا فصل سم داسې سملی، نو دقه رنګې دا وبا د انسانانو قتل عام کوي. غني خان وایي چې تاج هغه سر وړلی شي چې څوک د انسانانو قتل عام د وبا په شان کولی شي. لکه پړانګ داړل سیرل کا یرول لکه بلا کا، لکه څوک چې د شرمخ او د زمري په شان داړل هم کوي، د خلقو دا وجودونه داړي څه ته خوړل او سیرل کوي، سیري چې کوم ځای خوښي بس هغې ته خوله نه باسي او دی خوري، هغې ته خپله خوله رسوي او هغه ځای وله خوري. نو لکه پړانګ داړل سیرل کا یارول لکه بلا کا، او دی د بلا په شان یاری خلق. بیا وایي چې تخت هم نه پای بې زوره بې د تورې د جلاده، بادشاهان چې څومره ډیر وي دومره وي دنیا برباده. تخت چې دی غني خان ولې بادشاهي نه غواړي؟ نو غني خان وایي چې تخت بغیر د تورې او بغیر د زور نه، تخت هم نه پای بې زوره بې د تورې د جلاده، بغیر د جلاد د تورې نه خامخا جلادیان به دې نیولي، د هغوی په لاس کې به توري یو چې څنګه حکم وکړي چې وایي سرونه ترې کټ کړه، نو چې د هغوی په زړه کې ترس او رحم نه راځي، بالکل سرونه ترې غوڅوي. او زور چې طاقت د سره چې کمزوری هم بادشاه نشي جوړېدی. نو تخت چې دی دا دغه خلق حاصلولی شي. بادشاهان چې څومره بادشاهان ډېر راځي دومره به دنیا بربادېږي. کو تاسو وګورئ که نه، مونږ هر 15 کاله پس الیکشن وي، مونږ وایو یاره دا به ښي چې دا روان چې دی به ډېر ښي، د ده نه مونږ بس وطن آباد شي، هغه چې تیر شه د هغه د پاسه. نو څومره بادشاهان چې تیریږي دومره دنیا بربادېږي. لوی بادشاه وي لویه جوړه دی په وینو زه پایي، بادشاهي لکه د اور په تودو پسو پایي. چې څومره لوی بادشاهي که نه، نو د مثال د لویې جورې دی. جوره په دې اوبو کې یو ځناور دی چې هغه صرف د څاروو
وینه څکي، د سارو پورې غوټه شي او بیا د هغې نه وینه راکاږي. نو لوی بادشاه څه دی؟ د لویه جوهره ده، د عوام نه وینه څکي او د په دې وینو په زو باندې د ژوند دی. کو د وینې زوی نه څکي د انسانانو، د بادشاه نشي جوړېدی او د خپله بادشاهي بیا چلولی نشي. بادشاهي لکه د اور په تودو پسو پایي. دا بادشاهي مثال د اور دی. اور ته چې څومره سوي نه باسې نو دومره اور تازه کیږي او زیاتیږي. چې سوي ورته نه باسې اور مړ شي، ایره شي، ختم شي. نو بادشاهي داسې څیز دی چې څومره خلق وجنې، څومره انسانان وجنې، دومره به د بادشاهي مضبوطه کیږي. غني خانو ته بیا وایي چې رب فضل په موږ وکړه، موږ ساته د آفته چېرته غټ خر ته په شا کړه، دا د سرو لالونو کته سفارش ورته دا وکړه صاحب زمونږ له بابته وایه پام کوه د دله خره غني ونه وې پلته. په دې حصه کې غني خان موږ ته د بادشاه هغه اړخ ښوولی دی کوم چې عام انسان ته په نظر نه راځي. یعنی زمونږ بادشاه څه دی؟ د قصاب دی، د زمونږ اډوکي او غوښې چې دی هغه ټوکړې ټوکړې کوي، کیمه کوي او د مار دی، د موږ چیچي، د زمونږ وجودونه د زهرونه ډکوي. او بل څه دی چې یاره د زمونږ د غوښې خوري هم، خوړی هم شي او ازمایي هم، ښه باقاعده اعظم کې اډو بد پې راځي نه. بیا داسې چل کوي د مثال د درنده دی، د وبا په شان وجل کوي، د پړانګ دی، د کار داړل دی او سیرل دی او د سره جلاد دی، هغه د چا مخ نه کوي. نو مقصد دا دی چې بادشاه انتهایی ظالم دی. اوس غني خانې د ظلم هغه اړخ موږ ته وښو. غني خانې علامه اقبال صاحب موږ ته هغه بل اړخ ښوولی چې دی چړ کوي، دی چړمار دی. مقصد دا دی چې دی زمونږ نه مال هم راکاږي او دی زمونږ نه جان هم راکاږي، وجنن هم او غریبان کوي هم. اوس د داسې حکمران نه تمه لرل چې یاره دی به زما تقدیر بدل کی او په ده باندې به زمونږ وطن خوشحاله شي او زمونږ وطن به یو ډېر زیات طریق یافته وطن شي، زمونږ معیشت به ښه شي، امن به راشي، دا به وشي هغه به وشي. نو زما عزتمندو دا بادشاهان په اصل کې زناور دي، درندگان دي. دی د خپل ځان د ډکولو دپاره راغلي دي. دی نه ستا ژوند بدلی او نه زما ژوند بدلی، دی صرف او صرف د خپل ژوند د ښه کولو دپاره راغلي. د دې ژوند به هله ښه کېږي چې کله زمونږ ژوندونونه خراب شي او تباه شي. دی به هله تاج په سری چې کله زمونږ سرونه سرتور شي. دی به هله قیمتي لباس اغوندي چې کله منګه بربند شو. دی به هله څه وخوري وڅکي چې کله منګه د خوراک او څښاک نه پریوځو، چې زمونږ سره د خوراک څښاک څه پاتې نشي، دی به هله خوراک کوي. نو آیا داسې خلق دا د تقلید قابل دي چې موږ د دې تقلید وکړو؟ دا خلق د عزت او د احترام قابل دي چې موږ د دې عزت او احترام وکړو؟ د داسې خلقو سره په دوستۍ باندې او په رشته باندې او په تعلق باندې فخر کول مناسب دي چې موږ د دې په تعلقاتو باندې فخر نصیب کو، پټوان او فلسفیان او سرو باسو؟ نه نه نه، د دې نه چې څومره لري او د دې یعنی چې څومره دشمني کوي او بیخکني کوي نو دومره غوره ده. زما عزتمندو دا د علامه صاحب او د غني خان هغه تعلیمات دي چې کفر که مونږه په دې باندې ځان پوه کړو، عمل پې وکړو، نو کم خلق چې د ووټ په ذریعه یا د نوټ په ذریعه او یا د چغو په ذریعه باندې په تخت باندې کینی، نو د هغې په دغې ګناه کبیره کې او بیا مونږ شامل نه یو. که چېرې دا خبرې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.